یا الله د کابل هوا په ټوله دنیا راول، یا الله د کابل هوا په ټوله. اوس راته چې د جمعات تر اتلم د میران شاه نه راته ټلیفون وشو چې مولانا صاحب بیګا مې خوب لیدلی دی چې ته په مدینه منوره مسجد نبوي کې تقریر کې لګیا یې او خلکو ته وخت دا وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نشته، رسول الله صلی الله علیه وسلم په کابل کې دی. اوس 15 منټه وشو نن رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په کابل کې دی. کوم اسلام چې دن په کابل کې دی هغه پر زمين باندې نشته. خدای نور وسور کی، خدای امریکا تباہ کی، خدای روس تباہ کی، خدای هغه ټول ملکونه تباہ کی چې د اسلام ملکونو دشمن وي، خدای اسرائیل تباہ کی. نن د اسلام ملک هیڅوک دوست نشته، هیڅوک مسلمان دنیا نن یوازې پاتې ده سوا د الله نه بل دوست نشته. او الله څه کړی دي؟ الله وظیفه راوړی ایماندار الله حکومت ورکړو په کابل کې. هغه وظیفه له ایماندار الله پاک نن په کابل کې حکومت ورکړي. نن امریکا دا غي جواب نشي کوله. په امریکا کې الیکشن شوی دی، خپلو کې سره په جنگ دی. یا الله داسې په جنگ کې چې تیکتی کش، چې تیکتی کش. عزیزان اخر کې واوره قل وایټول سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. الله وی په دې ځمکه کې وګرځي چا چې دروغ ویل دغه انجام وګوري. هم کته دغه انجام. اوس په قل سیروا با بیا خبرې کوم بچي زما زړه ستړی شو. اخر کې دا یو خبره واوري چې د جمعات د چت تاسو ګوري داسې په دې برنده کې وګوري. مستریانو ما ته وایي چې د جمعات دا چت چې دی دا خطرناک دی، داسې نه چې راکېنني او ټول دلاندې شهیدان نشي. اسې نه چې بلې جمعې له دننه څوک راځي نه دی یارې دی لاندې دا وګورئ دا ټول پاسم دغسې دی او لاندې هم دغسې. بچیان نه زه چندې کولی شم، نه زه چندو پسې ګرځېدی شم. یو هلک دی زمونږ هغې ته مې وویلې، هغې وویل چې یو ټرک سیمټ په ما شو. بل سړي نه مې ورته ویلې، هغې ورته ویلې چې په دې 3 ټنه اوسپنه لګي. وی چې دا 3 ټنه اوسپنه به م زه درته هغه سړي نه والم. زما په خبره پوهېږئ؟ دا بالکل د دربار د برنډې پورې او دا حال دا کمپلیټ ځمکه شي او تر برنډې پورې یو حال پې واچولی شي. بل یو سړي راته ووی چې یوازې په دې حال به کار نه کېږي، په د پاسه داسې یو حال بله مچول په کار دی. نو د جمعې ورځ هم ده او د روژې میاشت هم ده. الله دې توفیق درکړي. عزیزانو سره داس د دې اسټیمیټ چې دی هغه کم از کم 2-3 لکه روپۍ پې لګي. مال دعا به د جمعې په ورځ وکړو چې غیبي څوک خدای پیدا کړي او راوړي چې هلکه دا جومات نو چې 2 کروڑه حکومت له ورکوي ځان په خلاصوي نو 1 کروڑ خو به د دې خو هم رالېږلي وي بې اختي وځه که نه چې دا جومات پې جوړ. خو د مالدار د یو مالدار قسم په خدای دی چې دا حیثیت شته چې داسې 10 جوماتونه جوړ کړي. یو مالدار نو هغه له چې ورشي داسې به جیب یاره دا 1000 روپۍ را سره دي نو 1000 روپۍ د ستا کپره وخوري، 1000 روپۍ زه نه الم. نو په اخلاص دعا مو کوي او تاسو دا جومات کې ناست هم پټه خزانه یې پته در کې نه لګي. ظاهر خو به شیخ غوندې ښکاري خو پکې به ښه څاروی یې. نو دا مې درته آخري وینا ده چې دا حال خطرناک دی. ګورئ یې پاس نه چت راغورځېږي لګیا دی او دا جوړول غواړم. یو دا جومات زما د استاد دی چې زه پکې وړوکی لوی شوی. ما د دې جومات وظیفې په هلکوالي کې نن نه 55 کاله وړاندې په دې جومات کې وظیفې خوړلې. یو تیمرګړی کې جومات و هغه هم زما د استاد و. چې مړ کېدو زه یې دې ځای نه ونیوم. ویل بچیه ما نه وروسته به دا جومات جوړی. خو چا وفات شو. یو سړي ته مې وویل ویل دې جومات کې ستا پلار هم منځونه کړي دي څنګه چل کې؟ ویل سبا به سړی راشي. اول 1 لک روپۍ هغې سړي راولېږلي. باندې مستري مې راوسته، مستري له مې 1 لک روپۍ ورکړې. ما نسته پوهېږه او کار دې پوهېږه، پیسې به په خپله راځي ورته. بس خلک به راغه 15 کسانو نم 15-16 لکه روپۍ اخیستې دي او جومات پې د تیمرګړی جوړ شو. د امام کور هم پکې جوړ دی او لاندې باندې ګیلریان هم پکې جوړې دي او پکې 2 فلشه جوړ شوي دي چې تبلیغي جومات والا چې راشي چې دې ته د اودسماتي تکلیف نه. نو دا جومات ته سوچ ورته وکړئ. الله دې توفیق درکړي او الله دې وس درکړي
او کني کرا غورځېدو تاسو نه مخکې به زه پکې شهید یم نو کرا سره تاسو چې زه مړ شم چې به تاسو ټول ژوندي پاتې نه شئ. عزیزانو دعا ډېر ښه شی او هغه دعا ډېر ښه شی دی چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکم، ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا. یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه، دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به مې نو باسي موټی والا ګرم کې نو یا الله یا الله دا هسې اکو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې پشي شا دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره ته روانم دعا راته وکړه، هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي. خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک، اے رورګوټیا چې التما دعا نه ایر نه کی، التما د پارم دعا وکړه. عمر فاروق به دعا ډېر خشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکي، لاس اوچته او کنه اوچته، یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ، یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې، په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام، اذان نرست دا دعا وی خلق ها وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولېږي. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه؟ نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کنه، مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج. 24 تاسو خیال را که تاسو خیال وکړئ زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نه رستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډېر خو کو خدا سنت نه رستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو ته پوسو کوي بیا غوسه غونډه راځي دماغ ستړي شي. مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوو خو ما متنګوا، کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کوو. نو بس چار دی خیو چت پاسې دولار سنت نرست دوا. عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به دروند شي. د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږي موږ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دی ځان له دعا وکړو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر منځ نه رسته دی دعا نه کړه نو بیا الته ترک واجب دی. بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او زادم ما کدل ته نکړه تاسو ما د مړی نیوي شي سټې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دي به جګړه ختم شي. زما په خبره پوهیږي. نو عرض می دا عزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي.
زو ته خود کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی بیگا یو سړی مان تاسو کو چې عربو ته تلم اغي خټول بل لاس کدي او منس کوي په دې سینه لاس کدي مالغي مور منز دا منز مور نه یاد کړي دي نو مور خو دلته لاسي خو رښتیا دی نو پوه خوشم چې دا خو بس خالی په لکای نیمګړې دی نور برابر دی مال تبل ټیم بیا راشه بیا به پوه کم نو کې دې شی سبب د جبې مسترازم نن راغلی بیا د دې معافي غواړم ستا پزړه کې درد او عشق او مینا د جناب محمد رسول الله سره ای ته بچریم بل چا سره خبرې ونه شان ورشا کشمیری رحمت الله علینا تپوس شو چې صاحب تعالی په دې درس کې کوم شی زیات خوند درکې شاہ صاحب ورته ویلي چې الله کے بندو کیا پوچھا وینه جی ایسے لگا چې کوم شی په کې زیات در خوند درکې هغه ورته والله العظیم چې طالب را تناستی او د حدیث عبارت کې قال رسول الله راشي نو ول پزړه کې مې زخم جوړ شي د قال رسول الله نه لوی خوند بل شي نه راکې په دې روایتو کې کتا سو ګورئ عن فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت ته فلانینا قال دا پلانر ایوي چې قال رسول الله هکذا جناب محمد رسول الله دا سی ویلي او عاشق خو بل شي او په هر اشنا لګي خوږي د خپل اشنا خبره په هر اشنا لګي خوږي د خپل اشنا خبره په هر عاشق باندې د خپل معشوق نه خوږي خبره د بل چانه لګي یو سره حج ته روان یو بزرګ نه تاسو کو چې حج ته زما غورته چې روزه مبارکه ته ورشي نو زما سلام وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارکه باندې چې د لارو ولته سلام وې نو روزه مبارکه نه आवाज ورته وشو چې خپل بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا بدعتي پیر ته د چراغ پیر ته ته وی چې حضور علیه السلام سلام مې نه اکم لفظ چې هغه ویلې دي هغه راته وایا د تبیا په کشف پته لګېدلې وی چې دا شی راته وی چې بدعتي پیر ته زما سلام مو وایا نو دا پیر صاحب ورته څه وی چې بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں زبد لب لال شکر خارا بچیا زورا ورا خبره دی وکړه د خوږی خلی سره او د خسته خلی سره تاریخ جواب ډیر خوند د خسته خلی سره تاریخ جواب ډیر عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خسته خله بده چا وا الله دا الله نه خسته بیا بل څوک حسن او نگاه د عشق همیشه په حسن پریوزی نو دا الله وی چې صبغه الله ومن احسن من الله صبغه الله وی زمانه زیات خسته څوک دی زمانه زیات خسته څوک ستاسو خو بدغه لندرې خوخي کنه چې دا په سرکونو باندې ګرځي شونډې پرنګ سری کړي او په شکل سرخی مګلی او وغیرہ وغیرہ دغه لندرې درته خسته قرباني ګډه رنگ نه چې پښتنه وشو د پیغمبر نه چې دا د جنت حوري بچنګ خسته به تور به لوړی به مندرای به اسمان نه جواب راغی چې نه كأنهن الياقوت والمرجان په جنت حوري به د یاقوت او د مرجان غوندې خسته یاقوت او مرجان داغي حسن د جنت د حور په مخ کې څه شي نو زما عزیزانو یو لوی درد پزړه کې پیدا کړي چې هغه درد د الله متعلق دی او د جناب محمد رسول الله نن لوی درد د دنیا چې دی هغه په دولت پورې دی په پیسو پورې دی په خزو پورې دی په بچو پورې دی دار شي انجام در تخدای خی او بیا په پاکستان کې د قران یو آیات ووري په غور الله وی قل سیرو
اے پیغمبر دې خلق توای چې روان شي فلر دې پزمکا په دې ځمکه روان شي فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين او وګورئ چا چې د دروغ وعده کولې او چا چې دروغ ویل دغه انجام وګورئ په پاکستان کې د حکمران طبقه دروغ ویل انجام مولیدو انجام مولیدو اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام سره د شپږ شلو کالو په عمر کې یو خیال پیدا شو چې یا الله ما شپږ شلو کال ستاسو دین خدمت وکړو اوس ما نه رستو به څوک کوي دې ته سوچ کوی ما ستاسو دین خدمت شپږ شلو کال وکړو ما نه رستو به څوک کوي اوس مونږ سره خیال دای چې ما نه رستو به زما جائیداد د چای الګا دویمه خزاولی کې وې دې ځامن مې نشته مال حال مې ډېر دی اوس ما نه رستو به د مال چاته پاتې نه دستا د نکمالو او د خدای مال له خدای ته پاتې کړه کنه اوستانه دی خدای مال له خدای ته پاتې ذکریا علیہ السلام سره دا غمو چې ما نه رستو به د دې دین خدمت څوک کوي نو دعا کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته التجا وکړه خفيا ډېر غلې او ډېر پټه زمونږ د دعاګانو حال خو تاسو ته معلوم دی چې مونږ څنګه کوو الله فرمایي زما حبيب ذکریا علیہ السلام نداء خفيا غلي او څوي په دعا کې چې قال رب اني وهن العزم مني واشتعل الراس شيبا یا الله اډو کې نیم زاړ شو سر او ګیره نیم سپین شو شپږ شلې کالو ته عمر مو رسیدو وسبکم واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا دوس توتیه تمهید دی د دعا د قبول د پاره چې یا الله وړاندې نیم درته ډېر سوالونه او دعاګانې کړې دي قبول کړې دي خدای اوسم درته یو سوال کوم او دعا کوم چې رد نه کی څه واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا یا الله زیریګما د ځان نرستو چې ما نرستو به د دین خدمت سو کوي لیکن وکانت امرأتی عاقرا خزم بډایدا خزم داتیاو کالو دا او زد شپږو شلو کالو وقد بلغت من الكبر عتيا انتها درجه بډاوالی او زوړوالی ته ورسید ختم بډای ستا بیبیم بډای دا اوس غواړي یا الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي وبخماتا من لدنك وليا د خپل طرف نه یو ولی يرثني ويرث من آل يعقوب چاغا زما او د یعقوب علی السلام چې کوم دین دی چې داغه وارث جوړ شي زوی راکا امکان نشتا ز بوډا او خزمه بوډای لیکن زوی راکا چې ما نرستو د یعقوب علی السلام او زما د دین والی جوړ شي او د دین خدمت وکړي عزیزانو مونږ به ځان ته وګورو چې مونږ د ځان نرستو والی مال د پاره غواړو ذکریا علیہ السلام ځان نرستو والی دین د پاره غوښتو اوس اندازه کوي چې پیغمبران والیان غواړي د ځان نرستو دین د پاره او مونږ والیان غواړو د ځان نرستو دنیا د پاره نو زمونږ حال بسې زمونږ انجام بسې چې دا دعا وکا نو یو خو به دعا چې کوي نو غړغړې بنه وهي ځان لا غله
په نیمه شپه کې برا پاسه چې یا استازړه اوري او یا استازړه محسوس کوي دا التجا به خدای ته دعا به داسې کوي. او ډېر خلک دي ما تراشي کنه لاس را کې دعا را تکوا دعا لکه ته چراله بس دعا دا خدای دې خصاته ځان له خپل دعا کوا. زما دعا چې دا غو صرف د جبي وي او ستا دعا چې ځان لکه هغه به د زړه وي نو قبلي کې باغه دعا چې کومه د زړه وي دې پیرانو عادت ته کنه چې څو وخت کې ورته چې دعا راته کوي او جیب مې بوله ګرم کینو ته خدای دې داسې کو خدای دې داسې کو خدای دې داسې کو په غړې دوبش پوه شوي نه ځان له خپل کته چې زما دعا قبلي نه قران وګورئ الله فرمای واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اے پیغمبر زما بندگان چې تا نه سوالو کی زما متعلق نظر ته قریب نږدې ما څومره نږدې دی راته. نحن اقرب الیه من حبل الورید د دې مړې د شارګ نام زده ته ډیر نږدې. نو الله د هر چا دی. الله یوازې د مولا او د پیر او د میا صاحب نه دی ا د هر چا دی او د هر چا اوري. انه علیم بذات الصدور. الله وستا په دې سینه کې چې کوم اراده تیر شي او خیال دې تیر شي ز په دې معلمین دا ماته پته ده. نو الله هر وخت تاسو سره دی هر وخت. تاسو خیال را دا د پاکستان افسر نه دی چې تا نه ډېر لري دی یا به پنډه ته ورځي او یا به کراچۍ ته ورځي او یا به اسلام آباد ته ورځي او یا به درخواست چټ به ورلېږي او بلا چټونو میټونو کار نشته. د ملاقات د ټیم اغستو کار نشته. خلفای راشدین داغي په دروازه کې بس پي ولاړو چې ورګه چې صاحب لا دغه کو دا اطلاع کو صاحب بیا درته ټیم خي نه ابناستو د قجورو په باغ کې کله به کمیس ته ټاکای ګنډلې او کله به قجورو خوري او کله به څکولو چې څوک براتله حکومت خو دې. نو الله چټونو والا نه دی او نه ټیم اغستو والا دی. واذا سالك عبادي عني فإني قريب. الله عزتا تدير نزدې. نحن اقرب اليه من حبل الوريد. دې مرز شارګ نام درته ډیر نږدې. وایا واستبل کې دا وې چې ما خو دعا کړو چې خدای پاک ما پاکستان صدر جوړ کړو خدای پاک ونه کړ داسې. نو الله وې ز په دې پويګم زستا متعلق هغه فیصله کوم چې کوم استا په حق کې خوي ته په خپل عقل کې بداوي او زبستا متعلق هغه فیصله